جو بایډن ته د اشرف غني مبارکي سی ویلیا ولې ورته خوشحال ده. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تیره ورځ د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم ترسره کړل چې ورسره د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو جو بایډن او کاملا هیرس ته مبارکي وویله. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم جو بایډن ته مبارکي ورکړې. ولسمشر غني په خپل ټویټر باندې لیکلي ولسمشر جو بایډن ته په دغه تاریخي ورځ کې په نوي پیل مبارکي وایم. په دغه ستړیو کوونکو ورځو کې افغانستان د امریکا تر څنګ ولاړ دی. زموږ اساسي ملګري چې د سولې او د تروریزم د ثبوتي ستونزو سره د مبارزې لپاره یو ځل بیا ملګرتیاوې پیلوي. دغه راز عبدالله او نورو سیاسونو هم جو بایډن ته مبارکي ورکړې. طالبان بیا له امریکا سره کړي تړون ته اندېښمن دي او د بایډن د ریس ته په تمه دي. که څه هم مبارکي ورکول یو معمول دی او ټوله نړۍ دا کار کوي، خو ښایي افغان چارواکي له دې بایډن ته خوشحاله وي چې ډونالډ ټرمپ دوی بیخي له پامه غورځولي وو. افغان حکومت تمه لري چې بایډن به د ټرمپ برعکس د دوی تر شا ودرېږي. سیاسي شنونکي وایي ښایي لامل یې دا وي چې دیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو په نسبت طالبانو ته ډېر تمایل نه لري او د بایډن د کابینې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو چې ویلي وو د طالبانو سره د سولې تړون لاسته راارزوي هغه څه وي چې افغان حکومتي چارواکو ته یې تمه ورکړې وي. په هر حال دغه راز د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو د جو بایډن په ټاکل کېدو خوښي ښودلې. په هر حال افغان ولس سوله غواړي. د سولې راتلو لپاره به دواړه لوري قیمت پرې کوي. افغان ولس هر څه څاري او هغه کسان به مخ تورن شي چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، هغه که هر لوری وي. په هر حال تاسو د جو بایډن د ټاکل کېدو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایق بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.